درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو وتلو ته چمتووالی ښودلی. د یاد وزارت بیان جان کربي ویلي هر وخت چې ولسمشر بایډن له دغه هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پرېکړه وکړي، دوی چمتو دي چې په کمه موده کې خپل سرتیر له افغانستانه وباسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره پر افغان سوله خبرې اترې کړي دي. یوناما په یو ټویټ کې ویلي چې په دې لیدنه کې د دواړو لورو د تاوتریخوالي پر ژر تر ژره کمېدو ټینګار کړی دی. په لیبیا کې د مرستې رسونې یو سازمان ویلي چې د دغه هیواد سواحلو ته څیرمه د یوې کښتۍ د ډوبېدو پیښه کې 80 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه سازمان په خبره په ډوبې شوې کښتۍ کې تر 100 ډېر کسان سپاره وو او د ډېر وزن په خاطر یې د ماشین تر ګرمېدو وروسته اور اخیستی او ډوبه شوې. او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امیر کابلوف ویلي چې امریکا ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو حضور نیټه وغځوي. نوموړي زیاته کړې چې که چېرته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي نو دا چاره به د طالبانو ته د دوحې هوکړې د ماتولو لپاره پلمې په لاس ورکړي.